tasu.lspace.pakto sare yast. Nori kisi la sbs.com.au/pakto څخه سلامونه ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 2024 کال د اگست میاشتې 28مه نیټه ده چې د وګړي د میاشتې له 4مې نیټې سره برابرېږي او تاسو له SBS پښتو څخه د نن ورځ د لاند خبرونه اورئ. د انټي سیمیټیزم شاهي کمیسیون عامه اوریدنې پای ته ورسولې. کمشنر ورجینیا بیل وایي راپور به د دسمبر په 13مه نیټه وړاندې شي چې له پلان شوې نیټې 4 ورځې وروسته ده. څو دا نیټه د بونډای د ډلهییزې وژنې له لومړۍ کلیزې سره ټکر ونه کړي. هغه د لا اوږدې مودې د غزول غوښتنې رد کړي او ویل چې په اوریدنو کې د برید اړوند حساس شواهد څېړل شوي پرته له دې چې روانې جنایي محکمې ته زیان ورسیږي. کمشنر بیل وایي چې اوس د څېړنې لپاره کافي معلومات او شواهد شته چې خپل پایلې ته ورسیږي. د استرالیا په ملبورن، برزبن او اډلېډ ښارونو کې د میشتو افغانانو لخوا د افغانستان د خپلواکۍ 109مه کلیزه ونمانځل شوه. په ملبورن ښار کې د افغانستان د خپلواکۍ نمانځغونډه د افغان ځوانانو د بشردوستانو د ټولنې او یو شمېر نورو افغاني ټولنو پر ملاتړ جوړه شوې وه. د افغان ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر عجب نور صمیم وایي چې د نمانځغونډې په مراسمو کې د ملبورن میشتو افغانانو ترڅنګ دولتي چارواکو، د پارلمان غړو او یو شمېر بنسټونو استازو هم ګډون کړی و. د افغانستان د خپلواکۍ ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د میشتو افغانانو لخوا نمانځل کیږي. د استرالیا د انفلاسیون کچه راټیټه شوې خو بیې لا هم له تمې څخه په چټکۍ سره لوړېږي. کلنی انفلاسیون په جولای کې له 3.8% څخه 3.15% ته راټیټ شوی، په داسې حال کې چې بیې په همدې میاشت کې 1% لوړې شوې دي. اصلي انفلاسیون لا هم لوړ دی چې لامل یې د استرالیا پر مرکزی بانک فشار زیات شوی چې د سود د کچې په اړه خپل راتلونکی ګام وټاکي. جرمني تیر ورځ 10 افغان کډوال په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. دا په تیرو څو میاشتو کې دویمه ډله افغانان دي چې افغانستان ته ډیپورټ کیږي. تر دې وړاندې د جولای په 29مه نیټه جرمني 11 تنه افغانان کابل ته ډیپورټ کړي و. د کډوالو د حقوقو فعالانو افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.